بغیر د خارجي سیم نه په افغانستان کې خپل لایف داسې پاله کوي. دا ویډیو د هغه ملګرو دپاره ده چې لا تر اوسه یې لایف نه دی پال شوی. مونږه 2 ویډیوګانې اپلوډ کړې وې په خپل ټیک ټاک باندې. هغه ځینو ملګرو ته ښکاري، ځینو ملګرو ته نه ښکاري. اوله برخه یې ځینو ملګرو ته بیخي نه ښکاري او چاته چې ښکاره شوي هغوی خپل لایف پال کړی، او چاته چې نه ښکاري زموږ پروفایل باندې نه پوهېږو ویډیو کې څه مشکل راغلی، د هغوی دپاره موږ په دغه ویډیو کې یو ځل بیا دغه طریقه ښایو. لنډه طریقه ده، تاسې عملي کړئ. هڅه وکړئ چې ویډیو ثانیه په ثانیه وګورئ او غلطي پکې ونه کړئ، ستاسې لایف به بالکل فعال شي. تاسې به د خپل ټلیفون نه سیمونه دواړه وباسئ، بالکل به پکې سیم نه اچوئ. انټرنټ به د یو بل څه شي نه واخلئ، د بل موبایل نه اخلئ که د وای فای نه اخلئ. دریم ټیک ټاک به مو اپډیټ کړئ او څلورم وی پی ان به مو کنیکټ کړئ. د 10 نه واله د 10 منټو نه واله تر 3 ساعتو پورې به تاسې انتظار وکړئ، ستاسې لایف به بالکل جوړ شي. که بیا هم په دې باندې جوړ نه شو ما ته واتساپ کې میسج وکړئ، زه درته بالکل طریقه ښایم او د خپل واتساپ نه به ستاسې لایف فعال کړم. خو هغه ملګري چې تکړه دي او ځیرک دي هغوی دې د دغې ویډیو نه خپل لایف فعال کړي، او هغه ملګري چې ما غوندې یو څه لږ کمزوري دي خیر دی هغوی دې بیا راشي واتساپ ته، زه به یې ورته فعال کړم. نو دغه لنډه طریقه ده انشاءالله، د دومره اوږده نه ده، نو تاسې کولی شئ خپل لایف ځان ته خپله فعال کړئ. سیمونه به یو هم نه پرېږدئ موبایل کې، وی پی ان به مو کنیکټ وي، ټیک ټاک به اپډیټ کړئ، انټرنټ به د بل څه نه واخلئ. نو دغه طریقه ده. بیا هم که پوه نه شوئ ما په یوټیوب باندې ویډیو ورکړې ده، هغې کې بیا مکمل معلومات دي. هغه ویډیو اوږده ده خو په ټیک ټاک باندې اوږده ویډیو تاسو ته نشو کولی. تاسې د دغه ویډیو کومنټونه وګورئ، تاسې ته به اندازه ولګېږي چې د څومره ملګرو فعال شوي، او د چا چې نه دي فعال شوي هغوی ویډیو نیمګړې کتلې. ما 2 برخې ویډیو په ټیک ټاک اپلوډ کړي، یوه یې ښکاري ځینو ملګرو ته او دا یوه یې نه ښکاري. نو چا نه ښکاري د هغې د خاطره ما دا بله ویډیو وکړله. نو که ویډیو درته کومه مثبته نتیجه درکړې وي مهرباني وکړئ زموږ اکاونټ در سره لایک، فالو او د ملګرو سره شریک کړئ، ستاسې د مثبتو کمنټونو په هیله.